د پاکستان له لوري د ورته شرمونکو او غیر قانوني کړنو تر ټولو وروستۍ پیښه هغه و چې د هر انسان وجدان یې ولړزاوه. وکړه چې پاکستان علماء کرام شيوخ صاحبان نړیوال سازمانونو د پاکستان څخه تضمینونه واخلي، ځکه پر پاکستان رژیم کې داسې افراد او اشخاص دي چې هغوی انسانیت، بشردوستۍ، همسایتوب، اسلامیت ته پړ نه دي او هغوی هغه نه غواړي. اوربند کېږي، اوربند نقص کېږي، تضمین ورکول کېږي، بیا ورباندې خپکې ښودل کېږي. د پاکستان رژیم څخه په کابل کې پر امید روغتون باندې برید، هغه هم د مبارکي رمضان میاشتې په جریان کې. داسې ځای چې نه د جګړې ډګر او نه پوځي سنګر، بلکې د هغو انسانانو پناه ځای و چې د درملنې لپاره راغلي وو. په دې درملنیز مرکز کې سلګونه ناروغان، هغه کسان چې له اعتیاده د خلاصون او بیرته عادي ژوند ته د ستنېدو هڅه یې کوله، د پاکستاني پوځي ملیشو د برید هدف وګرځېدل. دا برید لسګونه کسان شهیدان او سلګونه نور ټاپیان کړل، داسې قربانیان چې په جګړه کې هیڅ رول نه درلود. په ټولو حملو کې دوی یوازې زموږ ملکیان په شهادت رسولي. په پکتیکا کې مدرسه شهیده کړه، په ننګرهار کې د یوې کورنۍ 18 غړي په شهادت ورسول. بیا دغه د اختر په دې مبارکو ورځو کې زموږ ډېر یو مظلومه طبقه معتادین چې د قرآن کریم حفظ کړی و او جامع ته راستنېدل، هغه یې په 28 او 28 باندې په شهادت د شب قدر په شپه په شهادت ورسول. هغه کسان چې غوښتل نوی ژوند پیل کړي. پاکستان په استخباراتي لحاظ، په ټکنالوژي، په ټول لحاظ باندې مات ته شکست خوړلی. تر اوسه یې د خپلو مخالفینو مسلح ډلې چې دوی BLI ورته وایي، بلوچ لیبریشن پارټي یا TTP یا پاکستان تحریک طالبان، یو غړی موږ ته نه ده ښودلی د افغانستان په خاوره کې موجود وي، یا یې په شهادت رسولی یا یې وژلی وي. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې جګړه پاکستان پیل کړي او همدغه رژیم باید ورته د پای ټکی کښېږدي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل پر ضد استفاده وکړي او هر ډول تیري کوونکو کړنو پر وړاندې به لازم ځواب ورکړل شي. د ملي دفاع وزارت ویاند مفتي عنایت الله خوارزمي هم ویلي چې د افغانستان دفاعي ځواکونه د هېواد د هر موټي خاورې ساتنې ته په جدي توګه ژمن دي. د فرضي ډیورند کرښې په اوږدو کې ټولې سیمې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د سختو او غرنیو سیمو د ساتنې لپاره هم بشپړه ژمنتیا موجوده ده. قماندان صاحب کردک سره دی، طیب او مولوي صاحب حامد سره دی، د خپل لواء قماندان چې دې ځای مسؤلین دي مجاهدینو سره ولیدل. داسې د رسنۍ تبلیغات دي چې موږ بیا ځای نیولی. الحمدلله موږ ټول مجاهدین په خپل ځای کې ځای په ځای تاسو ووینئ. د نړیوالو رسنۍ راځي، موږ انشاءالله مشکل نه لرو، دې ځای به موږ وښیو. خو داسې دښمن تبلیغات یې موږ خپل ملت ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله چې موږ یو څاڅکی وینه په وجود کې وي او د خپل وطن او د اسلام نه انشاءالله موږ دفاع کوو، ټول ملت ته مطمئن یو انشاءالله. نړیوالو بنسټونو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ګډون د عمل د نړیوالو قوانینو او د انسان د ژوند د حق ښکاره نقض بللی دی. همداراز د بشري حقوقو سازمانونو ټینګار کړی چې د دې روغتون د پوځي کارونې هیڅ ډول ثبوت نشته او پر داسې مرکز برید کولی شي د جګړې جنایت وبلل شي. دا پیښه یوازې یو پوځي برید نه و، بلکې د انسانیت پر وجدان او د نړۍ پر اخلاقي اصولو یو ژور ټاپ و. دا جنایي جنگي جنایت بللی شي او دا واضح ده چې باید دا پایګرد ولري، قانوني پایګرد ولري، که هغه په نړیوالو محکمو کې وي چې تمه نه تېر کېږي چې رسیدګي به ورته وکړي، او که هغه په د افغانستان د دفاع په حق کې وي. پاکستانیان د مخامخ د جګړې لپاره توان نه لري، په یو نوع باندې غواړي خپل ځان قرباني وکړي، او دا یو حقیقت ده چې د TTP دا اوس چک پوینټونه په پېښور کې موجود دي او دوی راځي په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکز بمباروي. او یا هم د درملنې پر مرکز برید، هغه هم په داسې حال کې چې ناروغان تر درملنې لاندې و،
نه یوازې د نړیوالو قوانینو خلاف دی بلکې له انساني او اسلامي ارزښتونو سره ښکاره ټکر لري. هیچ قانون اجازه نمیده که بالای یک شفاخانه و مردمایی که واقعا مریض هستند، بستر هستند و تداوی و درمان ضرورت دارند اینا را وحشیانه سرش حمله صورت بگیره و به شهادت رسانده شود. یه حمله از دیدگاه ما از منطق اسلام، از اصول اسلامی محکوم است و با شدیدترین الفاظ ما را محکوم میکنیم. په افغانستان کې دننه دا پیښه د خلکو د سخت غوسې او ژور خفګان سبب شوه. عامو خلکو، علماو او بیلابیلو شخصیتونو دا برید په کلکه وغنده او هغه غیر شرعي او غیر انساني عمل وباله. هغوی ټینګار وکړ چې د بې دفاع خلکو او ناروغانو وژل هیڅ ډول توجیه نه لري. د افغانستان حکومت هم دا برید ښکاره تیری بللی او د هیواد د خاورې د مشروع دفاع حق بیا ټینګ کړی دی. حکومتي مسؤلینو ویلي چې دا ډول کړنې به بې ځوابه پاتې نشي او دفاعي ځواکونه به په پوره عزم سره د هیواد د ځمکني بشپړتیا دفاع وکړي. له بلې خوا د عیني شهیدانو روایتونو د دې پیښې ډیر دردناک انځور وړاندې کوي. پر ځمکه پراته جسدونه، د ټپیانو چیغې او له چاودنې وروسته دروند چوپتیا، هغه صحنې چې هیڅکله به د افغانستان د خلکو له ذهنه ونوځي. خو د دې ټولو دردونو سره سره یو حقیقت روښانه دی: د افغانستان خلک د داسې فاجعو پر وړاندې نه تسلیمیږي او نه هم چوپ پاتې کیږي. د هغوی پیغام واضح دی: پر ملکي وګړو په ځانګړي ډول پر روغتیايي مرکزونو برید نه د منلو وړ دی او نه هم د هیرولو. خو د افغانستان دشمنان دې پوه شي چې د اسلامي امارت زړور دفاعي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع په سنګر کې په کلک عزم ولاړ دي. هغوی د هر ډول تیری پر وړاندې په بشپړ چمتووالي او لوړ مورال سره ولاړ دي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی د هیواد په چارو کې لاس وهنه وکړي.